د طالبانو مشر په یوه نوي فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنار کار منع کړ. سلام ستړي مشئ، پوره حال په ویډیو کې راسره وګورئ. د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده په افغانستان کې په بشپړه توګه د کوکنار د کښت د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. په دغه فرمان کې چې نن یکشنبه د 1401 کال دوري 14مه په کابل کې د طالبان حکومت په کورنیو چارو وزارت کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له رسنیو سره شریک شو. پکې راغلي چې د کوکنار کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنار کرک بلکې په افغانستان کې د ټول نشهیي توکو د کاروبار د مخنیوي ویل شوي دي. د دې فرمان په یوه برخه کې راغلی چې په ټول هیواد کې د نشهیي توکو مواد د ټولو ډولو لکه شراب، هیروین، شیشه، ټابلیټ، کاچرس او نور استعمال، انتقال، پیره پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشهیي توکو تولید کارخانې په جدي توګه منع کړي دي.